السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته د افغانستان رشید خان مینوالو ته یو ډېر زبردست او د خوشحالۍ خبر درکړم چې رشید خان په بیګ بیش لیګ کې د خپل ټیم لپاره اولنۍ لوبه ګټلې ده او په دغه لوبه کې یو زبردسته بالینګ دندارې ته وړاندې کړې ده. که تاسو ورباندې خوشحاله سوي یاستئ نو دغه ویډیو هم در سره حتما لایک کړئ او لاندې په کامنټ کې رشید خان زنده باد در سره ولیکئ. زه به تاسو ته ووایم چې په بیګ بیش لیګ کې نن چې کومه لوبه ترسره سوې وله شپږمه لوبه ترسره سوله چې دغه ایډلیټ سټرایکر د رشید خان دوی ټیم میلبرن ریډینګ د محمد نبی او ظهیر خان پښتین ټیم سره لوبه ترسره کړله چې په دغه لوبه کې د رشید خان دوی ټیم اول بیټینګ ترسره کړی و. د رشید خان دوی ټیم په 6 اوړو کې یو نیم سر رنزه ټارګټ د محمد نبی او د پښتین ټیم ته ورکړی و. که موږ د رشید خان بیټینګ ته راسو په دغه لوبه کې رشید خان په 7 بالو باندې 13 رنز هم لاندې کې کړي ول، یعنې ډېر مهم رنزونه هم کړي دي. خو زه به تاسو ته وایم چې دغه ظهیر خان پښتین په دغه لوبه کې بیا 4 اوړو کې 33 رنزه ورکړي دي او 2 لوبغاړي آوټ کړي دي. محمد نبی بیا 3 اوړو کې 14 رنزه ورکړي دي خو کوم لوبغاړی نه ده آوټ کړی. خو بل طرف ته به زه تاسو ته وایم چې د رشید خان دوی ټیم یعنې 6 اوړو کې تاسو وګورئ یو نیم سر رنزه دومره زیات رنزونه هم نه وي، خو دغه بل ټیم د محمد نبی دوی ټیم سر رنزه کړي دي او ټول لوبغاړي د دوی آوټ سوي دي. زه به تاسو ته وایم چې په دغه لوبه کې رشید خان 4 اوړو کې صرف 18 رنزه ورکړي دي او د مقابل ټیم 2 لوبغاړي د رشید خان له خوا نه آوټ سوي دي. نو رشید خان ورته هغه مهم لوبغاړي آوټ کړي دي چې دغه ون ډاون پوزیشن باندې یو لوبغاړی راځي او دې نه علاوه محمد نبی نه وروسته یو میلو په نوم باندې یو بل لوبغاړی و، هغه هم ډېر خطري لوبغاړی او دغه هم د رشید خان له خوا نه آوټ سوی ده. نو دغه دویمه لوبه د رشید خان دوی ټیم ترسره کړله. هغه تېره لوبه کې ورته رشید خان ښه بولینګ ترسره کړی و، خو نن یې ورته دغه مهمه لوبه یعنې د بیګ بیش لیګ اولنۍ لوبه رشید خان د خپل ټیم لپاره ګټلې ده. خپل نظر لاندې ما سره په کمنټ کې حتما شریک کړئ او همدغسې تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی شئ.